السلام علیکم ملګرو دی مولانا صاحب بیانونه متاسو کتل خپل بیانونه کوي زما ډېر خوښیږي نن د مولانا صاحب بیان فلسطین باره کړی خپل بیان کړی د فلسطین باره پوښتنه پات در سره وګورئ بل خاص کر د پاکستان کې چې خپل کاروبارونه وي دکانونه وي نو هغه د پر خاص کر پیغام دی پکې مخکې مرګورو سره لازم دا ویډیو شیر کړئ د مولانا صاحب د بیان متاسو خوښیږي را دا سره وګورئ او ثواب پر مخکې مرګورو سره شیر کړئ کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله مولانا صاحب توبه راځي مسلمان نن د مسلمان سره خیر خو گاونډي ته څنګه په ډوبه کې پروت دی الله اکبر خبروا دې ما خدای دې خبروا ما د حالات خدای دې په مونږ رحم وکړي راشه د گاونډیانو حالات وګورئ یو گاونډي بل ته داسې پروت دی کنه ته به چېرته دا د په گاونډ حربي کافر پاتې کېږي د سره حکم د جهاد شوی دی داسې حال دی د مسلمان سره نبی علیہ السلام فرمائی چې دل دې گاک دا سیز واپس راوړه وای چې دا مې نه دی خوا دی ورته وی هو پیسې دی واپس واله او دا سیز راکړه ښه په خوشحالۍ تقریر به ورته نه کوي پیسې به ترې نه کموي که پیسې ترې کمې کړي بیا اجر نه میلاوي تقریر یې ورته وکړه بیا اجر نه میلاوي نو اوس په تاسو ته خپل اندازه شي دی دکاندار نه چې موږ څه شی اوسه بیا یې واپس وړو دا ورته څوک ویلی شي چې واپس کوم کله ورته وایي دا رنګ بدلومه لکه دا هغه تقریر شروع کوي که نه نو دی ورته دا ویلی هم نشي چې زه یې واپس کوم هغه تا ته وایي کلر بدلوم وایي کلر بدلول وروستو خبره ده که دا سیز واپس کوې نو دلته یې کېږده هم پیسې دې واله هغه چې دا ته څنګه ښه سړی شوې وایي نن چې ته داسې ستومانه ماله راغلی داسې ستومانه به زه یو ورځ د الله ذات لم ورځم زه به هم داسې حاجتمند د خدای مخې له ورځم نن ته حاجتمن یې یو ورځ به زه هم حاجتمن یم دا که نن زه مالدار یم او تاجر یم خو یو ورځ را روانه ده زه به حاجتمن الله له ورځم چې دې گاک ته دا سیز پیسې واپس کې هغه سیز ترې نه والي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اقال الله عثرته یوم القیامه وی الله وی چې دا کس مال مخې له راشي دا دکاندار زه به دې دکاندار ته واما چې تا د گاک سره اقاله کړې وه دی به وی او زه به ورته وایم چې نن زه ستا سره اقاله کوم ما سره اقاله کوي او دا ګناهونه دې ټول راکه او د دې په بدله کې جنت واله زه جنت ته تا د سودا اقاله کړې وه او زه نن تا سره د ګناهونو اقاله کوم خدای د رضا دپاره مسلمان تړه صفا کوي نن تاسو یې نه فلسطین کې مسلمانان څومره په تکلیف کې دي دا د برداشت نه بار دي بار یقین وکړه کو سترګې برداشت کولی شي یې زړه برداشت کولی شي دا د برداشت نه بار خبره ده نو کم از کم مونږ خو دا خیرخواهي جوړېږي دعا وکړو نوافل وکړو الله ته لفې ونیسو لپې چې الله دا مسلمان دی کریمه یې ویلې ده الله نن څومره تکلیف کې دي څومره په عذاب کې دي هغې دپاره خصوصي دعاګانې د الله نه غواړو خصوصي دعاګانې مسلمان د مسلمان رور دی رور دین اسلام یو مذهب دی یوم کتاب دی یوم الله دی یوم رب دی هغې دپاره خصوصي دعاګانې غواړي هغه معاملات د برداشت نه بار دي الله دې پرې رحم او کرم وکړي او الله دې د ظالم نه انتقام والي او الله ته د مظلوم حامی شي الله مسلمان هر ځای مظلوم دی هر ځای مظلوم دی اتق دعوت المظلوم الله د مظلوم دا چیخ و پکار شروع دی الله دا چیخ و پکارې واوره الله د چیخې پکارې واوره الله انتقام د ظالم نه واله او الله دې ټولې دنیا ته ثابته که الله کم از کم الله کلمه م ویلې ده تا رب منو قرآن هم کتاب دی تم ربی رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه وسلم بهر صورت مسلمانان ټول هغې دپاره دعاګانې کور زنانه ورته وایي خپله ټول ورته دعاګانې کوو او الله طرف ته متوجه شو او خپل آپس کې د دې خپلو مسلمانانو ته لږ داړونه صفا کړو ستا سره مسلمان دی که نه چې لږ ورسره روابط سم کړو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي ته په ځمکې والا رحم کوه نو اسمان والا به په تا رحم وکړي الله به هله رحم کوي چې کله د ځمکې په خاوندانو کې رحم پیدا شي
دې مونږ ټول د یو بل خیر خوا جوړ کړي. ښه الدین النصیحه، دین د څه نوم دی؟ النصیحه. دین سراسر نصیحت ہے. دین ټول پټوله خیر خواهی ہے. دین ټوله خیر خواهی ده. دین ټول نصیحت دی. دین ټول د بل سره ښه کول دي. دین ټول د بل د بدو نه منع کېده دي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.